د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معاینت اړوند د تعمیراتو ریاست د تیرو 4 کلونو لاسته راوړنو ته لنډه کتنه. د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معاینت د تعمیراتو ریاست په تیرو 4 کلونو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د زیربنایي ودانیو د جوړولو، بیارغونې او پراختیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. په دې موده کې د پولیسو لپاره قومندانۍ، ولسوالۍ ودانۍ، امنیه قومندانۍ، د سرحدي پولیسو تاسیسات، اطفائیې ودانۍ، پاسپورټ امریتونه، ترافیکو مدیریتونه او جماعتونه طرحه، پلې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. یادې پروژې نه یوازې دا چې د امنیتي ارګانونو لپاره معیاري او منظم کاري چاپیریال برابر کړی، بلکې د خلکو لپاره د خدماتو د ښه والي، ادارې نظم او امنیتي فعالیتونو د پیاوړتیا سبب هم ګرځېدلي دي. د تعمیراتو ریاست هڅه کړې چې ټولې پروژې د شفافیت، لوړ کیفیت او ټاکلي وخت په چوکاټ کې تطبیق کړي، چې ډیری د کورنۍ چارو وزارت د انکشافي بودیجې له لارې تمویل شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معاینت د تعمیراتو ریاست ژمن دی چې په راتلونکي کې هم د امنیتي بنسټونو د بنسټیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره خپلې هلې ځلې لابسې چک ټکي. دغه راز د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معاینت له لوري هغه 28 تیز رفتاره موټر چې د ترافیکو لپاره خریداري شوي وه هم د تامیناتو معین حاجي وزیر بادشاه او یو شمېر نور لوړپوړو چارواکو له لوري وویشل شول. د تعمیراتو ریاست د 1400 کال لاسته راوړنې 9 پروژې تطبیق شوي. د اطفائیې ودانۍ، پاسپورټ امریتونه، د ترافیکو مدیریتونه، کمیسارۍ، د سرحدي پولیسو لپاره په هوایي ډګرونو کې ودانۍ. د تعمیراتو ریاست د 1402 کال لاسته راوړنې 9 پروژې تطبیق شوي. د ولسوالیو اداري ودانۍ، د ولسوالیو لپاره د امنیه قومندانۍ ودانۍ، ولایتونو ته د امنیه قومندانۍ تعمیرونه. د تعمیراتو ریاست د 1403 کال لاسته راوړنې 150 پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. ولایتونو کې د امنیه قومندانۍ لپاره د سولري برېښنا سیستمونه، د سرحدي پولیسو لپاره ودانۍ، د ولسوالیو امنیه قومندانۍ لپاره ودانۍ. په ټوله کې د تیرو 4 کلونو پر مهال د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معاینت اړوند د تعمیراتو ریاست په ټول هیواد کې 610 پروژې تطبیق کړي او دا مهال هم د ګڼو نورو پروژو چارې په بېلابېلو ولایتونو کې روانې دي. د فتح نه وروسته د تاسیساتو ریاست د 610 پروژې د تطبیق لپاره تکثیر شوي. د یادونې وړ ده چې د تاسیساتو ریاست وظیفه چې ده هغه دغه ساختماني پروژو ته د دوی اسناد جوړونه ده او تطبیق ده. چې اسناد جوړونه کې موږ د دې پروژو سروې کوو، د دې ډیزاین او نقشه او طرحه ورته ترتیبو، بیا د هغې برآورد کوو او بیا د هغې نه وروسته تدارکاتي طی مراحلو لپاره ځي چې کله د تدارکاتي طی مراحل خلاص شي دوباره بیا تاسیساتو ریاست د تطبیق امریت ته راځي چې د پروژې د شرکت لخوا کوم شرکت چې په دې کې برنده شوی دی د هغې لخوا په ساحه کې تطبیقیږي. دغه 610 پروژې د تطبیق لپاره موږ ته راغلي چې لله الحمد دغه جمع څخه 400 پروژې هغه 100% تکمیل دي او ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي او پاتې 210 پروژې چې دي په دې باندې اوس هم په ساحو کې کار روان دی او په نږدې وخت کې به دا هم تکمیل شي. په 1404 کال کې 109 پروژې د تعمیراتو ریاست ته سپارل شوي چې زیات شمېر یې بشپړې شوي او پاتې نور یې د بشپړېدو په حال کې. د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معاینت اړوند د تعمیراتو ریاست د هغو پوړیزې ودانۍ چارې هم پیل شوي چې وړاندې کارونه د تیر حکومت څخه نیمګړي پاتې وو. د دې ودانۍ چارې له پیل سره د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معین حاجي وزیر بادشاه د یادې پوړیزې ودانۍ له چارو څخه هم لیدنه وکړه چې تازه یې چارې پیل شوي دي. د دې ودانۍ په نیمګړي کارونو 40 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کورنۍ چارو وزارت له عادي بودیجې څخه ورکول کیږي. د همدې پروژو په دوام په روان کال کې د پکتیکا ولایت د ډیلي ولسوالۍ لپاره نوې اداري ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. همداسې 1404 کال چې دغه روان کال دی، همدغه موږ او تاسې په کوم کال کې جریان لرو، دغه جاري کال چې دی په دې کې 109 پروژې تاسیساتو ریاست ته د تطبیق لپاره تکثیر شوي وي چې دا پروسه روانه ده. اوس هم د تدارکاتو ریاست لخوا موږ ته پروژې راځي چې دغه د دې شمېر به 210 شاوخوا ته ورسیږي. نو 1404 کال کې د 210 پروژې هغه به د تطبیق لاندې ټول ورسره نورې
پروژې هم وي. د دې په ضمن کې ځینې پرچون پروژې دي. همداسې د دې نه علاوه د 14 ولایاتو کې د سولر چې د برېښنا یو غټه ستونزه ده، د سولر د پروژې تطبیق شوي دي چارچوبي. وزارت داخله د تامیناتو معاینت او د تعمیراتو ریاست ډېرې پروژې الحمدلله موږ په ټول افغانستان کې لرو. له هغو پروژو نه دغه تاسې ډینې ولسوالۍ پروژه هم وه، نن الحمدلله تکمیل شوه، ګټې اخیستو ته سپارل کېږي. په دغه ولسوالۍ کې د تاسیساتو کارونه خلاص شوي دي، ولسوالۍ تکمیل ده، ولسوالۍ جوړه ده. په دې ولسوالۍ کې اوس د تاسې د حفظ مراقبت موضوع شروع کېږي چې دې ولسوالۍ حفظ مراقبت وشي، دا ولسوالۍ وساتل شي، دا ولسوالۍ خرابه نه شي. په دې کې کوم ټایم چې خرابېږي احیانا له وخت سره د هغې علاج وشي، نو دا تعمیر به تیر سالم پاتې. همداراز د 1404 کال پر مهال د کورنیو چارو وزارت له بودیجې څخه په خوست ولایت کې د تڼیو او قلندر ولسوالۍ لپاره د برېښنا د وصل چارې هم بشپړې شوې. نو دا تقریبا د یو بل د پروژې قیمت څه باندې 15 میلیونه افغانۍ ده، او موقعیت د میدان هوایی نه تر تڼیو ولسوالۍ پورې ده. مشخصات دا دي چې یو دانه ټرانسفارمر لري او د هغه تقریبا د یو بله 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوي. د دکان چې کوم لاین ده او 15,900 او متره لاین انتقال شوی ده له میدان هوایی نه تر تڼیو ولسوالۍ پورې. د قلندر ولسوالۍ ته د برېښنا د پروژه سر ته ورسوو. نن الحمدلله دا پروژه تکمیل شوله او نن به ګټه اخیستنې ته سپارو. دا د قلندر ولسوالۍ یوازې د ولسوالۍ پروژه نه، بلکې تر دې وړاندې چې څومره ولسونه دي او ولسونه به هم له دې څخه استفاده کوي. زموږ د کورنیو چارو وزارت څومره ملګري دي یا بل ته مجموع کې څومره ادارې دي، هغه ټولې ادارې به هم ترې استفاده کوي. خو له دې سره سره به د خوست له مرکز نه او تر دغه ځای چې څومره ولسونه دي، هغه ولسونه هم له دې څخه استفاده کولی شي. د خوست ولایت د امنیې قومندانۍ د نوې ودانۍ لپاره د روغتون او جومات چارې هم پیل شوې چې ټاکل شوې په 9 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. سربیره پر دې د ترافیکو مدیریت او پاسپورټ عملیاتونو چارې هم تر 90 سلنه پورې بشپړې شوې دي. نو جومات به تقریبا یو بله څه باندې 4 میلیونه باندې جوړیږي او 400 لمونځ کوونکي به په یو وخت لمونځ کې کولی شي. کوم کلینیک چې ده 20 بستوریز روغتون او دا په 18 میلیونه باندې ورکړی شوی ده، په 18 میلیونه باندې ورکړی شوی ده او 26 وطاقونه لري او الحمدلله هر بخش د انسان چې ضرورت وي هغه بخش به دلته وکړي. پورې ساختماني فزیکي چارې چې شروع شوي دي کار 9 میاشتې کېږي، 18 میاشتې ټول د پروژې وخت لرو. نو تر اوسه پورې انشاءالله په سرعت او په کیفیت په دواړو برخو کې ښه رشد لرو. د دې پروژې کوم کار شروع شوی ده د قرارداد له مخې نه په قرارداد کې تقریبا 1 کال وخت لري، نو چې تر اوسه پورې 10 میاشتې د دې وخت وتلی ده او کار هم تقریبا 9% نه زیات د کار تکمیل ده. او نوموړې ودانۍ چې ده 2 منزلونه لري چې په هر منزل کې 6 اداري خونې دي او کارونه یې د 94% په شاوخوا کې مخ ته تللي دي. د بودیجه یې چې ده د نوموړې پروژې 9.3 میلیونه ده. د روان 1404 کال پر مهال د تعمیراتو ریاست ګڼې نورې پروژې هم بشپړې کړې او په یو شمېر ولایتونو کې د نورو پروژو د بنسټ ډبرې هم پرېښودل شوي دي. په لوګر کې د ترافیکو دپاره مدیریت پروژه په قرارداد باندې ورکړې شوې وه، د هغې کارونه الحمدلله روان دي او اوس فلحال د یخ په راتګ سره څه وخت دپاره کارونه درېدلي دي او دا پروژه په 14 میلیونه باندې ورکړې شوې ده. 3 تعمیره دي. انشاءالله موږ په دې باندې مطمئنه یو
بعضې ادارې چې دي دا اوس تقریبا د کرایې په کورو کې دي، په کرایه باندې نیولي دي. نو انشاءالله چې دغه د ادارو ودانۍ چې جوړې سي، انشاءالله مشکلات په سل کې حل سي. انشاءالله هغه چې موږ یا کوم سرایونو کرایه کوو د ادارو دپاره، او یا تقریبا کوم ضرورت یا کوم مشکلات، انشاءالله ټول سره مشکلات به خدای پاک حل کړي. هغه خو د ترافیکو مدیریت د ولایت په سطح باندې غټ کمپلیکسي ودانۍ ده، تقریبا 12 میلیونه څه باندې 12 میلیونه بودیجه ده او په یو منزل کې جوړیږي. نو انشاءالله کاري یو کال کاري وخت ده، په هغې کې به انشاءالله تکمیل شي. د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ کې هم دغسې مسجد په پلان کې نیول شوی ده، د هغه هم کاري 7 میاشتو کې انشاءالله د هغه هم تکمیلیږي. بودیجه تقریبا عین همغه بودیجه ده او انشاءالله هغه هم په دغه وخت کې چې دا تکمیلیږي هغه هم ورسره تکمیل شوی انشاءالله. د نرخ ولسوالۍ امنیه قمندانۍ دپاره دا مسجد تقریبا په 7 میاشتو کې کاري 7 میاشتو کې جوړیږي او 3 میلیونه بودیجه ده. انشاءالله امید شته چې په ما خپل کاري وخت کې شرکت ملګري په ښه معیاري او په محکم مشخصاتو مطابق جوړ کړي او د استفادې وړ وګرځېږي. په روان 1404 کال کې د کورنۍ چارو وزارت د تامیناتو معینات له لوري د 230 پروژو مسؤلیت د تعمیراتو ریاست ته سپارلی، چې یو شمېر یې بشپړې شوي او پاتې نورې به په راتلونکي کال کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.